زوم مهین په داسې چا جنابه زوم مهین په داسې چا جنابه چې نفرت کوو له ما جنابه او له تا مې کرکه کېږي دروغې ویل له تا مې کرکه کېږي دروغې ویل نورې هر څه ویل رښتیا جنابه او ښکاره یې نه شو ویلی ښه ویرېده ښکاره یې نه شو ویلی ښه ویرېده کوله مینه یې په غلا جنابه او د سترګو دید مې ورته نه ټینګېږي د سترګو دید مې ورته نه ټینګېږي د مخ نه خیژي رڼا جناب او د جنت حورې ورنه هم شرمېږي د جنت حورې ورنه هم شرمېږي الله ورکړې ده ښکلا جناب او شیدا سبا سام دا نن دې مړ شي شیدا سبا سام دا نن دې مړ شي ما ته یې نه راځي پروا جنابه ما ته یې نه راځي پروا جنابه سلامونه احترامات نیکې هیلې پیرزوینې مو منې ګرانو کتونکو نن راغلي یو د بېسودو ولسوالۍ د دامان وچ تنګي کلي ته د قدرمن شاعر الیاس احسان صافی صاحب خواته د الیاس احسان صافی صاحب نه بعد هغه ښکلي شعرونه اورو ښکلي غزلې به اورو نو د هر څه د مخه په پروګرام کې الیاس احسان صافی صاحب ته ښه راغلاست وایم صافی صاحب په خیر راغلی مننه مو کومه خوشحاله اوسئ چې ما ته مو وخت راکړو زموږ خواته راغلی مننه صافی صاحب دا چې تاسو شعر لیکئ د شعر سره مو علاقه ده نو کتونکي په دې تمه دي ستاسو نه ستاسو خواږه کلامونه واوري څه مو ورته چمتو کړي نو په لومړي قدم کې به غزل ډالۍ کړم چې ارشاد غربته کوم زیاتې دي وبخمه غربته کوم زیاتې دي وبخمه تا کړو له مانه د کور ور مرور او ربه د سولې سوال دې نه کړو قبول راوتی یم ستا له در مرور مننه ربه د سولې سوال دې نه کړو قبول راوتی یم ستا له در مرور او شیدا صاحب مونږ لګیاو مونږ قبرونه ویستل مونږ لګیاو مونږ قبرونه ویستل لاړو د دې ځایه اختر مرور مونږ لګیاو مونږ قبرونه ویستل لاړو د دې ځایه اختر مرور او دومره تکړه نه دی ماښام شي پخلا دومره تکړه نه دی دومره تکړه نه دی ماښام شي پخلا چې کله شي یار مازدیګر مرور او په خدای چې سم مې پرې سورې سورې کړي په خدای چې سم مې پرې سورې سورې کړي چې کړي راتاو ما ته نظر مرور او اخري بیت دی چې زما مورکۍ ته یې ویلي الیاس زما مورکۍ ته یې ویلي الیاس بیا وتی کور نه دی نهر مرور مننه زما مورکۍ ته یې ویلي الیاس بیا وتی کور نه دی نهر مرور ډېر ښه دی الیاس صاحب دغه بیت کې تا ته ډالۍ چې د ډېرو ښکلو منځ کې په یو تا مې مینه راغله د ډېرو ښکلو منځ کې په یو تا مې مینه راغله دا ستا په لیدو زړه ته مې آرام راځي سکون نو صافی صاحب کتونکي په یو غزل موږ سره بسنه نه کوي بل مو داسې څه ورته چمتو کړي نو په دویم قدم کې به یو نظم ډالۍ کړم چې غره لمن کې اوسېدلو تکلیفونه وګاللو د دنیا په بیلات نه وم چې هغه ونه ګټلو سهار وخته پاڅېدلو په ګورګورو پسې تللو سهار وخته پاڅېدلو په ګورګورو پسې تللو د هغې د لاس خواږه نور به ښه سوې ډوډۍ وه بس زمونږ یو الله و یو ډیوی وه کېږدی وه په دولت کې مې نیستي وه په ځوانۍ کې مې هستي وه اوس مې تن کې نه ښکارېږي چې پخوا کومه مستي وه انګازې وه د شپېلۍ وې دا زمونږ زندګي وه اوسېدو د غره لمن کې ښه خاموشه خاموشي وه اوسېدو د غره لمن کې ښه خاموشه خاموشي وه یو وخت رالی چې خزان شو خټو کور باندې باران شو خاورو څلی مې ټول وران شو په نصیب مې بیابان شو یو وخت رالی چې خزان شو خټو کور باندې باران شو خاورو څلی مې ټول وران شو په نصیب مې بیابان شو زه د کلي مسافر شوم سپېرې شونډې سر ببر شوم د قسمته در په در شوم د دیدن تږی نهر شوم چې د کلي راوتلم مړ په هغه مازدیګر شوم زه د کلي مسافر شوم سپېرې شونډې سر ببر شوم د قسمته در په در شوم د دیدن تږی نهر شوم چې د کلي راوتلم مړ په هغه مازدیګر شوم مننه خو په ځان مې پروا نه وه زما یره د چا نه وه په نصیب کې مې دا نه وه مجنون ومه بېدیا نه وه زموږ دومره ګناه نه وه زموږ دومره خطا نه وه چې هغه به را په زړه شولو یا ځمکه به وړه شوه ما ویل چې نن به مرمه د ژوند تمه به پوره شوه په خوبو کې به راتلله خو له ما نه به خفه شوه چې هغه به را په زړه شولو یا ځمکه به وړه شوه ما ویل چې نن به مرمه د ژوند تمه به پوره شوه په خوبو کې به راتلله خو له ما نه به خفه شوه یو وخت رالی چې وزګار شوم محبت په رنځ بیمار شوم کلي تک ته په تلوار شوم بس شروع مې په سینګار شوم د خزان نه بیا بهار شوم خپل سفر ته ښه تیار شوم یو وخت
رالی چې وزګار شوم محبت پرنځ بیمار شوم کلي تک ته په تلوار شوم بس شروع مې په سنګار شوم د خزان نه بیا بهار شوم خپل سفر ته ښه تیار شوم لنډه دا کلي ته راغلم خپل خاموش غلي ته راغلم چې کتل مې څه ښه نه و هېڅ پخوا په شانتې نه و عقیدۍ و باد شلولې له خپل ځای یې خوځولې امنګې د خټو مات و باران هم و توفان زیات مننه لنډه دا کلي ته راغلم خپل خاموش غلي ته راغلم چې کتل مې څه ښه نه و هېڅ پخوا په شانتې نه و عقیدۍ و باد شلولې له خپل ځای یې خوځولې امنګې د خټو مات و باران هم و توفان زیات د کېږدۍ په ځای و قبر زما لاړو د زړه صبر څنګه د کېږدۍ په ځای و قبر زما لاړو د زړه صبر پوهه شوی قبر د چا و نور د چا خو د لیلا و دا زما الیاس کیسه و یا خوږه یا به ترخه و یا خوږه یا به ترخه صافی صاحب دا چې تاسو شعر لیکئ که کتونکو ته دا ووایي تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده څومره غزلې مو لیکلې دي نظمونه مو لیکلي دي په کوم فیلډ کې مو ډېر کار کړی دی نو ما خو غزل لیکلی دی ما ټپم لیکلی ده ما ټپیزم لیکلی ده ما سندرم لیکلی ده ما نظمونم لیکلي دي په هر موضوع باندې په هر ټاپک باندې خو د غزل لپاره مې بیا ډېر کار کړی دی او غزلې مې ډېرې جوړې کړي د غزل په قالب کې ډېر کار کړی بالکل دا چې د شعر او شاعري سره مینه لري که کتونکو ته دا ووایي چې څومره وخت کېږي څومره موده کېږي چې تاسو شعر لیکئ او د شعر سره مو علاقه ولې پیدا شوه بس د شعر سره خو مې علاقه ډېر د ماشومتوب د بچپن نه بل دا چې دوه نیکونه مې شاعران تېر شوي او یو مې کاکا شاعر دی بس داسې به ورته یم چې میراثي ده نو او بل د وطن ناخوالي به سړی ته اړ کړي چې قلم راواخلي یو څه ولیکي تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي نو د نظمونو په اړه خو نه پوهېږم چې څومره مې لیکلي دي خو غزلې داسې وه چې 800 نه مې اړولي دي څومره موده کېږي چې شعر لیکئ بس نن هم کوچنی اختر دی که نه او 13 روزه کې ما شاعري شروع کړې وه یعنی تاسو دغه په یو کال کې دومره اوږد واټن وهلی دی او په یو کال کې ما ډېر کار کړی دی بس دل څه ویم نو چې څه کېدی شي یعنی که موږ وګورو چې نن سبا کوم شاعران شعر لیکي نو په 10 کالو کې 15 کالو کې 9 کالو کې یعنی دومره شاعري نشي کولی شهدا صاحب زه به دومره ویم چې زما دا غزل چې دی که نه زه فکر ته اړتیا نه پیدا کوم زه چې قلم کېدم بس آخري بیت سره یې جګ کړم زه داسې نه کوم چې نیم سهار جوړ کړم او نیم غرمه او نیم مازدیګر یا پکې قلم داسې او غاښونو ته او دا سوچونه او فکرونه دا ماته نه پیدا کېږي بس چې شروع وکړم تر اخره پورې غزلې که نظم هر څه پوره کوم ډېر فکر ته اړتیا نه پیدا کېږي داسې کوم وخت راغلی چې د کورنۍ کم غړي یا بل د کلي کم غړي ستاسو په شعر باندې نیوکه کړې ده ستاسو شعر یې تهدید لاندې راوستی دی انتقاد یې کړی دی هغه ما هر شاعر د شعر یو تعریف کوي که نه نو ما ویلو چې جوړول دی یو تصویر د شعر لیکل او د ولس د احساساتو الیاس وایي که نه نو بیا یو کس خو څه به ویو نو هغې نیوکه وکړه نو بیا ما ویل شاید دا غلطي خو بیا چې ما څومره شاعرانو سره او انډیوالانو سره په دې باندې خبرې وکړو نو خلک ویل چې نه دا بیخي سم دی نور چا داسې خاص څه نه دی ویلي راته دا چې موږ او تاسو په پښتنۍ ټولنه کې وګورو همیشه شاعر د ننګونو سره مخ دی د کورنۍ غړي هم نه غواړي چې دوی شعر ولیکي یا د شعر ریکارډ کړي داسې کومه وجه وه یعنی ستاسو د کورنۍ یو غړي اوسه پورې ستاسو په خلاف باندې غږ نه دی جګ کړی ستاسو مقابل کې نه دی ودرېدلی ته شعر ولې لیکي زما د کورنۍ غړي زما ملاتړ کوي زما مشر ورور زما پلار جان دی ټول زما ملاتړ کوي که دوی زما ملاتړ نه وکړو د ما سره خلاف ما خو یو غزل نه لیکو نه مې ویله که نه اوس بلته نه هم ناست تاسو سره یعنی موږ باید داسې احساس کړو چې په شاعرانۍ کورنۍ کې لومړنی نفر به ته داسې یې چې ستا کورنۍ ستاسو کور له لومړي سر نه کړي زما په کورنۍ کې زما د خلاف کس چې شاعرۍ په اړه که نه بس ټول د ما ملاتړ کوي او له ما سره څنګ په څنګ ولاړ دي موږ خپله په دې فخر کوو چې الحمدلله الله تعالی داسې یو شاعر موږ له په دې محله کې راکړو او دا د الله تعالی ډېر یو رحم او کرم دی چې داسې یو شاعر موږ له الله راکړی دی نو الله دې دله په دې عمر کې برکت واچوي او دله دې الله تعالی کامیابي پکې ورکړي موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو مننه ګرانو کتونکو الیاس احسان صافی صاحب له موږ سره مېلمه دی د دې نه خواږه شعرونه نور هم اورو نو دا هغه شاعر دی چې تر اوسه پورې کورنۍ د ده په خلاف نه ده ودرېدلې دا د ننګونو سره نه دی مخ شوی خو بیا هم د وطن ناخوالې دي د وطن دردونه دي چې دا یې دغه شانتي لیک ته دغه شانتي شعرونو ته هڅولی دی تر څو د درد نه ډکه شاعري وکړي صافی صاحب اخرنی غزل اخرنی شعر به درنه اورو بیا به له کتونکو سره مخه کوو
ما خو اختر دی ما خو ترنم چمتو کړی خو زه اوس مرۍ کې مې لږ فرق دی هغه نشم ویلی نو اخره کې به غزل ویم چې د ووینم قسم لګوم دم چې د ووینم قسم لګوم دم چې راډیر شي په ما غم لګوم دم او د غمونو اندازې ته د زه ګورم د غمونو اندازې ته د زه ګورم کله زیات او کله کم لګوم دم او کله کله مې ساقي تر کوره بوځي کله کله مې ساقي تر کوره بوځي کله کله داسې سم لګوم دم او کله کله دا نشې کړم یاره شاته بخښنه غواړم کله کله دا نشې کړم یاره شاته کله ستا شونډو په نم لګوم دم او جړاګانې مې عادت نه دي پښتون یم جړاګانې مې عادت نه دي پښتون یم چې شکلي کې ماتم لګوم دم او جړاګانې مې عادت نه دي پښتون یم چې شکلي کې ماتم لګوم دم او ستا د لاسه بې اختیاره شومه دومره ستا د لاسه بې اختیاره شومه دومره اوس الیاس په هر قدم لګوم دم ګرانو کتونکو دا و زموږ کمعمره شاعر الیاس احسان صاحب صاحب چې موږ تاسو ته خپل خواږه شعرونه وړاندې کړل نو احسان صاحب صاحب به له دې بعد هم له موږ سره وي د ده ویډیوګانې د ده شعرونه به له تاسو سره شریکو نو تاسو هم په پاک الله سپارو په مخه ښې شوې